د حقایق هغه وخت ملت ته رسول کیږي، په دې حقایقو باندې زموږ د خلکو سر هغه وخت خلاصیږي چې زموږ علما او دعات د کیوبا د زندان او د بګرام د زندان او د پلچرخي د زندان نه ونه ویریږي او دا منبرونه د حق په خبرو باندې آزاد او ګرم وساتي. ګونګې دي چې هغه ژبه چې د حق فتوا نه ورکوي په دې وخت کې، ګونګ دي چې هغه اوازونه چې اوس د غوښلې نه د حق د جهاد فتوا او د تکبیر نارې نه راوځي. تعست المنابر ما لم يقال عليه كلمة الحق. تبا دي چې داسې منبرونه چې په هغو د حق فتوا نه ورکول کېږي. ای د افغانستان غیرتي ولسه پاسه، که د جهاد جذبه نه لرې، که د جهاد توان نه لرې، دا بې غیرتي خو مه کوه چې ووایې چې زه مظلوم یم، نیول شوی یم، اسیر یم، مظلوم یم، په ما ظلم شوی، زما خاوره د غصب شوې ده، زما ازادي غصب شوې ده. ای مجاهدینو دعاتو، ای ځوانان، زندان د اسلامي دعوت مبارزې په لاره کې یوه تربیتي مرحله ده. هر څوک چې دې زندان ته ورځي د زهد په نیت ورشي، هلته د لکه د تبلیغیانو د څلورو میاشتو او د کال د تیرولو د دعوت د تیرولو اراده وکړه، هلته د زهد اراده وکړه، په هغو کې د نفس د تربیې لپاره اراده وکړه. البته به الله به اراده کړي چې په دې زندان باندې زموږ دغه سابقه ګناوې توی شي. البته زندان به د دې وسیله وي چې خدای پاک موږ د آینده مرحلې لپاره جوړ کړه. البته زندان به د دې وسیله وي چې موږ ته دې سندان تشکش لاندې تیار شي، د آینده مسؤلیتونو د بوج د زغملو وړ وګرځو. زندان موږ ته په دعوت کې یوه تربیتي مرحله ده، دا عقبه نه ده، دا یوه تربیتي مرحله ده. په دې باندې به تېرېږو او په دې پاټکونو باندې به تېرېږو، بیا به د سنګر امتحان ته ورځو، بیا به هلته د شهادت په منار باندې په پړاو باندې ورخېږو. د زندان نه مه وېرېږئ، نه د زندان تمنا کوو او نه د زندان نه وېرېږو. او د هغه صحابي قول وایي ټولو ته: لا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب في الله مسرعي. باک مې نشته دی چې وخت د الله په لار کې وژل کېږم، چې په هر طرف باندې مې وژني مړ مې دی کا، په هر طرف مې چې غورځوي ومې دی غورځوي. چې وخت مې لار د الله په لار کې وي، وژل مې د الله په لار کې وي، مرګ مې د الله په لار کې وي، په کوم طرف چې وژل کېږم مړ دی شم، په کوم طرف چې اچول کېږم ودې اچول شم، په کوم زنځیر چې تړل کېږم ودې تړل شم، په کوم اور چې کبابېږم کباب دی شم. خو د الله دا ولکن عافیتک هی اوسع من ذنوبک. هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د طایف دعا ټولو ته ور په یاده وه چې الهي که ته راځنې ناراضه نه وې، دغه تکلیفونه چې دا په ما باندې تېرېږي د دې نه مې باک هم نشته. لم تکن علی سخط فلا ابالي. که ستا د خانه خدایه ته ناراضه نه وې راځنې، باک مې هم نشته چې داسې په تیږو ویشتل کېږم او وینې مې تویېږي. ولکن عافیتک هی اوسع من ذنوبک. خدایه خو د عافیت ستا زما ته ګناه ونه پراخه ده. د افغانستان غیرتي قوم او دا توریالي قهرمانان دا د دې زولانو لایق نه وو چې داسې معامله ورسره وشي، غلامان او اجنټان راشي په ملک باندې حکمراني وکړه. خو البته د الله به په دې کې حکمتونه وي چې دا دوره هم تېره شي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي: حفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات. جنت لاره په سختیو پټه ده او د دوزخ لاره په خوندونو پټه ده. چې د جنت په لار کې د سنګر سختۍ ونه زغمي، د جنگ سختۍ ونه زغمي، د کروزو د باروتو په دود باندې به دودګان نشي، د سنګر په ګردو د فیس پرې نشي او په دې وینو باندې سور نشي او د زندان په کړیو باندې ونه ځورېږي، زخمي نشي، وږی نشي په دې لاره کې، ونه ډار شي، په تکلیف نشي. نو ته به کومې سختۍ د جنت لپاره تېروې؟ هم شهید هم غازي هم صحیح سلامت په کور ناست. دا منطق خو د کابل د مجاهدینو منطق ده چې مجاهدین هم دي، جهاد رهبران هم دي، او پیران و شیخان و ملایان هم دي، علما هم دي، بزرگان هم دي، مدرسین هم دي، استادان هم دي، پروفیسران هم دي، د امریکایانو اجنټان هم دي، د صلیبي لښکرو په صف کې ولاړ دي، د کرزي سره هم کار کوي، د نړیوال یهودي صلیبي ائتلاف په څنګ کې هم ولاړ دي، اسلاف په خلاف جنګ هم کوي، د طالبانو د مرګ او د ژوبلې فتوا هم ورکوي، او جنت ته به هم ذکر. او مجاهدین هم دي، مهاجرین. ماشاءالله ښه منطق ده. په دې منطق باندې به ملت قانع کړئ او په دې منطق به خوشحاله وي چې الله ته به ودرېږئ، په دې سترګو بیا وګورئ د هلته. ويرونه بعیدا ونراه قریبا. زر د هغې ورځ انتظار وباسئ چې الله هم د صلیبي لښکرو په لاس باندې رسوا کړه
او پښیمانه وئ او د ندامت منګولې په غاښونو باندې شکوئ او هلته لاس ټکوئ، بیا به هېڅ شی اثر نه لري. مونږ دا ورځ ډېره نږدې درته کتلې ده چې الله به دا ظالمان اول په تا باندې مسلطوي. ما د استاد سیاف د خولې نه دا حدیث د ده د بیانونه ډېر راپه یاد دی چې ویل به چې من اعان ظالما سلطه الله علیه، څوک چې د ظالم سره همکاري وکړه اول به خدای دا ظالم په ده باندې مسلطوي. زه نن د ده نه سوال کوم چې دغه عون کومک چې ده د امریکایي لښکرو سره وکړه، دا کومک چې د صلیبي لښکرو سره وکړه، دغه کومک چې د طرزي د ظالم او اجیر حکومت سره وکړه، دا ظالمان چې د ده کومک او د دې مقاومت شمال په بریالیو مټو باندې د ده په تعبیر سره راغلل، په ملک باندې مسلط شول، د کوم جرایم چې نن په ملک کې کوي دا ظالمان چې د دوی په کومک باندې قدرت ته ورسېدل، آیا د دې حدیث په مصداق باندې به دا ظالمان خدای د دوی په سر باندې نه مسلطوي؟ انتظار وباسئ د دې ورځې. رسول صلی الله علیه وسلم دروغ نه دی ویلي. کوم حدیث چې تا ویلی وه هغه د صحیح ویلی وه، د نورو په حق کې دې لیدلی وه، د خپل ځان په حق کې هم ووینه. ما یوه ورځ ورسره مناقشه کوله، که دا خبر مې آر وی در رسېدلی نه شم، پیغور نه در کوم، سخې نه در پسې کوم، د یو دردمن مسلمان په حیث باندې دعوت در کوم چې اوس هم د توبې دپاره موقع لرې، اوس هم څو ورځې د ژوند په اختیار کې شش توبه وباسې او د دې جرایمو نه د الله نه او د ملک نه معافي وغواړې. ما ورته ویل چې طالبانو سره جنګ مه کوه. ما ته ویل یا سره که د طالبانو سره جنګ مستحب هم وای ولا که ما کړی وای خو واجب یې بولمه. د طالبانو سره جنګ که مستحب هم وای ولا که ما کړی وای خو د طالبانو سره جنګ واجب بولمه. ما ولې واجب دی شیخ الحدیث صاحب؟ حدیث راته وویل چې من قتل دون ماله فهو شهید، څوک چې د مال په دفاع کې مړ شي هغه شهید دی. طالبان زما نه زما اسلحه خلي، زما نه زما مال خلي، زه د خپل مال او ځان نه دفاع کوم او د دې لاره کې که زه مړ شم زه شهید یم او د هغو وژل راته واجب دي. او پرون په خپلو لاسونو باندې شیر علم ته وظیفه ورکړله چې د جهاد هغه د شهیدانو د وینو ثمرې مرمۍ ګولۍ او راکټونه د ډي ډي آر موسسې ته ورسپاري. دا د اصلحې په خاطر تا د طالب سره جنګ کول او خپل مقاومت مقدس مقاومت بلله. زه نن درته وایم چې دغه حدیث نن د امریکایي په مقابل کې د سترګو ته ودرېده که ونه درېده چې من قتل دون ماله فهو شهید. هغه فتوا دي چې د هغې فتوا په نتیجه کې پرون تا د هغې سره د طالب په خاطر جنګ فرض بلله، واجب دی بلله، ځکه چې ستا نه اسلحه غواړي. نن کومه واحده ته وشوله چې نن دغه اسلحه په خپله خوښه باندې مجاهدینو ته نه ور تسلیموئ او د امریکانو ته ور تسلیموئ. الله د پروني انحراف جزا درکوي چې دغه سوالات مبتلا کړی. خو ګورې موږ څو ورځې په جهاد کې در سره تېرې کړې، والله کوم دغه کفر په تاسو ولورېږي چې د کفر په لمن کې پراته وئ او په دې ځای کې واقع وایه. کله درته فاطمه ګیلاني پیغورونه درکوي او کله درته سیما سمر اخبارونه درکوي او کله ملل متحد د مجرمینو جنګ بولي او محاکمه کوي او کله کمونستان علومي درته پیغورونه درکوي. ګورې که د ټولو نه والله چې ځولنې اسانه دي، قسم په خدای باندې چې 100 وارې په 100 زنجیرو کې تړلې ښه دي نه دغه پیغورونه. زه دا وایم چې که ما غوندې یو څوک چې زندان نه دی لیدلی د زندان نه وویرېږي، استاد صاحب تا خو اووه کاله د پولیس شرخي تعذیب تېر کړی، ته څنګه نن د زندان د ډار نه دغسې پیغورونه زغملی شې؟ ته څنګه د زندان د ډار نن دغسې بېغیرتې ورځې د کفر په غېږ کې تېرولی شې؟ ته څنګه نن د تحمل کولی شې چې ته ژوندی او په افغانستان باندې صلیبیان حکومت کوي؟ ته څنګه د تحمل کولی شې چې نن هلته د افغانستان زمامداري د صلیبي لښکرو په لاس کې وي او ته ژوندی وې؟ آیا ته د ژوند نه 100 وارې مرګ ته خاور لاندې بهتر نه دی؟ شرمېږم که چې در ویلېږم په لیږل وی که زما سره اوس پوره فایل دغو جنکیانو پراته دی چې امریکایي عسکرې په دستجمي جنسي تېرایي کوي د مسلمانانو په پیغلو په ښځو باندې. که نه وي لیدلي د انټرنېټ ته یې واخلئ، هغه مسلمانې پیغلې چې په هغوی باندې د امریکایي لښکرې دستجمي تېرایي کوي، هغه مسلمانې ښځې چې د هغې سره په بګراوند کې هلته جنسي تېرایي کېږي، هغه مسلمانې پیغلې چې نن په کابل کې د هغې سره امریکایان جنسي تېرایي کوي، هغه هلکان چې د لواطت نه په شفاخانو کې بستر شول، دا ټول ستاسو په ضمیر او ستاسو په وجدان کې ستاسو دغه تنخوا دومره هم نه ښوروي چې یو زندان منلو ته تیار شفي. زندان ته به ورځئ او په دې زولنو به تړل کېږئ. که د امریکایانو زولنې ونه منلې نو د زبانیة العذاب زولنې درته تیارې دي. فی سلسلة ذرعها 70 ذراعا
هغه زنجیر چې هره زرعه یې 70 ذراع ده خذوه فاسلكوه